بسم الله الرحمن الرحیم. په خپله تیره وینا کې موږ د پښتو ژبې د نثر پر اولې دورې او د پر لیکوالانو باندې خبرې اترې وکړې. اوس به موږ د نثر دویم دور ته راسو. د پښتو ادب دویم دور تر وړومبي دور ډیر روښانه دی او ښکاره دی، ځکه چې په دغه دور کښې لیکوالان موجود دي. د هغوی نثري او منظوم کتابونه ادبي ډګر ته راغلي او موجود دي. په دغه دور کښې اکثره لیکوالان او شاعران د روښانیانو او اخونیانو په نامه پیژندل کیږي. په ټولو کښې لومړی د کتاب خاوند بایزید انصاري دی چې په بایزید روښان مشهوره دی. د ده د ژوند حالات او خدمات داسې دي. دی د قاضي عبدالله زوی و. د مور نوم یې بی بی امینه و. بایزید انصاري په 1540 عیسوي کښې په جالندر کښې پیدا شو. قاضي عبدالله له خپل یوه شاګرد د ملا پاینده سره بایزید پر سبق کښېناوه. بایزید ابتدایي تعلیم تر عمدة الاسلام او منیة المصلي پورې وکړ. ده غوښتل چې خپل تعلیم د تصوف او سلوک له لارې سرته ورسوي، خو پکښې بریالی نه شو. وروسته یې ریاضتونه په خپله پیل کړل او څه موده وروسته د خپل اکا د زوی شیخ اسماعیل مرید شو او په کمه موده کښې یې د طریقت منازل پای ته ورسول او خپل مریدان یې پیدا کړل. بایزید ډېر ترقي پسند پیر و. له نورو پیرانو سره به یې په دې خبره دعوې هم کولې چې دوی په طریقت کښې ډېر سختي کوي. ده به موسیقي، اتڼ او داسې نور شیان خوښول. چیلې به یې کښلې. بس اخر یې په خپل خیال د سلوک 8 منزله په خپله سرته ورسول. د پښتو رسم الخط هم ایجاد کړی دی. له دې کبله د پښتو وړومبي رسم الخط یعنی د بنیاد ږدلو اعزاز دته حاصل دی. د ده ایجاد کړي توري اوس هم په پښتو رسم الخط کښې استعمالیږي. د بایزید انصاري په مکتب فکر کښې وګورو نو په هغه کښې ډېر داسې لیکوالان او شاعران تیر شوي دي چې په هیڅ حال کښې د هېرېدو وړ نه دي، او د هغوی لیکنې د خیرالبیان او مخزن له لیکنو لږ داسې جلا غوندې رنګ لري، او د هغوی د شاعري لوی دیوانونه موجود دي، او دا وخت یې هم موږ لولو. په هغوی کښې میرزا خان انصاري د ډېر لوی نوم خاوند دی. همداسې علي محمد مخلص چې د بایزید انصاري مشهور کتاب حالنامه یې ترتیب کړې ده، چې د ده د ژوند او طریقت ټول مواد پکښې جمع شوی دي، او د شاعرۍ یې هم ښه سغیم دیوان موجود دی. او له دې پرته دولت لواڼی، واصل او خلیفه مودود د طریقت په هکله کښې شمیر کیږي. مشهوره مریدان یې دي. په لنډو ټکو کښې موږ ویلی شو چې روښاني تحریک پر پښتو ادب یې ډېره اغیزه کړې ده، او د پښتو ادب نثري او شعري بنیادونه یې داسې مضبوطه کړل چې پښتو یې د نړۍ د ژبو سیاله کړه. د بایزید انصاري مشهور کتابونه په دې نامه موجود دي، لکه خیرالبیان، صراط التوحید، مقصود المؤمنین، فخر طالبین، مکتوبات، واجد دی، اشلوک او حالنامه.